د هارون الرشید ښځه وه زبیده او ډېره نیکه ښځه وه دومره نیکه ښځه وه چې حجونو له عمرې له به خلک خیراتي مفت بوتلل او په دې رمضان کې او په دې زبرګې میاشتې کې او په دې روجو کې به په کاسو ډکې ډکې روپۍ د غریبانانو باندې ویشلې او یو نیرې روستې و مکې مکرمې ته نیرې زبیده ورته وایي ځکه مکه کې د زمزم اوبو نه علاوه د جامو انځلو او د لمبلو نورې اوبه نه وې یو نیرې روستې اوس هم د هغې اثرات په عرفات او مزدلفه کې شته او دومره نیکه وه چې هغې د اعلان کړو چې زموږ شاهي محل کې پریزیډنسي چې ورته وایي هغې کې به هغه څوک نوکري کوي چې د قرآن حافظ وي د دې د وجې نه خلکو قرآن یاد کړي چې موږ د دې کې نوکري میلو شي او چې کم سیکرټري دی یا بابو دی یا جاروکخ دی دی به د قرآن تلاوت کوي چار یې حافظ وي نو چې مړه شوه نو چا په خوب کې ولیده نو چا ورته وی الله د سره څه وکړل نو دا ورته وایي چې الله ته مخامخ شم وي الله ما ته وایي چې زبیدې ډېرې نیکۍ دې کړي دي د قرآن شریف تلاوتونه دې کړي دي په ډېرو خلکو دې حجونه عمرې هم کړي دي او زبیدې نېرې زهر دې مروستې دې مکې ته او ډېرو مسکینانو غریبانانو سره دې ښه وکړل قرآن شریف دې په ډېرو خلکو یاد کړه خو زبیدې کې دې کې ستا څه دي دا خو زما کمال دی ولې ځکه ما خشته پیدا کړې حسن دله ما درکړه ما ښکلې پیدا کړې نو د بادشاه ښځه مې جوړه کړې که ته ما چېته یو شاړه ځمکه کې یو دشته کې یو غرونو کې د یو شپونکي یا د یو کمزور انسان په کور کې پیدا کړې وې او د رنګ نم توره وې تا څه کولی شو که ته مې په سترګو ړنده پیدا کړې وې تا به څه کړې که ته مې ګوډه شله پیدا کړې وې تا به څه کړې که ته مې د بادشاه غېږې له نوې راوستې او بادشاه مې در باندې نوې مین کړې نو تا به څه کړي دا خو زما دي احسان ومنه چې ما ښکلې پیدا کړې بیا مې در باندې بادشاه عاشق که د هغه نکاح ده مې راوستې او بیا مې دله د نیکو په زړه کې واچول نیکۍ دی که ستا پکې څه دي وایي ما وایي چې زه زبیدې غرقه شوې وی بیا راته الله فرمایل چې زبیدې یو عمل دې کړی په دې عمل دې بخم یو عمل واوروسخه د خدای د نوم مینه یو عمل دې کړی په دې عمل دې بخم هغه دا دی چې یو ځل یې بانګ وې او ستا په سر لوپټه نه وه او تا ډوډۍ خوړه نوړی دې اوچته کړه او دې کې بانګ شروع کړه نو تا نوړی واپس کېښود د پلیټ کې او په سر دې لوپټه سمه کړه که دې خیال و پخوا زمونږ د خلکو به هم دا چل کو چې بانګ به شروع شو زنانه به په سر د پاسه لوپټه برابر کړه او دا ماشومانې جینکۍ به وي قسم دی چې بانګ به یې شروع کړو په سر به یې لاس کېښوده د خدای د نوم احترام دی خلکو کې اوس نشته هغه شي خبر کېږه ما اوس هسې مونږ وایو زمونږ خدای سره مینه ده جومات کې چې چرکله ده بل راشي څوک 10 روپۍ نه ورکوي د بل په شپه جومات ته څوک نه راځي جومات ته چې مونږ چغې وو چنده ورکوي خدای ته څوک 20 روپۍ نه ورکوي که زرها ورته وایي چې د خدای د قرآن خدمت کېږي لکه د خدای د قرآن خدمت کېږي نو وایه که نه خلکو ته څوک چاله 15 روپۍ نه ورکوي د خدای په نوم دومره مینه د پیسې ډېره شوې ده دومره د دولت مینه ډېره شوې ده چې قسم دې د پیسې او د دولت لپاره موږ هر څه پرېښي دي جوماتونو له چندې دي او مدرسو له چندې دي عالمانو پسې خلک لګیا دي خبرې مدرسو پسې خبرې ګیري پسې خبرې پټکې پسې خبرې دا خو مینه نه ده د خدای د خدای مینه چې وي ما سره چې چا مینې زما خبرې به یې خوښي چې ما سره پښتو کې راته وایم جټانه دلیل درته وایم چې ما سره چا مینې زما خبرې به یې خوښي نو چې د خدای سره چا مینې د خدای خبرې به یې خوښي که به یې نه خوښي او د خدای خبرې قرآن شریف دی چې خدای سره چا مینې د خدای پیغمبر به یې خوښي او د خدای د پیغمبر خبرې به یې خوښي چې هغه مبارک احادیث دي نو چې کم عالم تا ته د قرآن خدمت کوي او د پیغمبر د حدیثو خدمت کوي نو دا به دې خامخا خوښي په دې وجه چې ما ته د خدای خبرې را رسوي ما ته د پیغمبر د خبرې را رسوي ما ته د الله د خبرو خدمت کوي زما بچو ته د الله خبرې ښیي قرآن شریف او زما بچو ته دین ښیي مدرسې سره به دې مینه وي قسم په خدای د مدرسې دیوال به ښکلی چې په دې مدرسه کې د پیغمبر دین ښودلی کېږي په دې مدرسه کې د الله قرآن ښودلی کېږي دا موږ لیدي دي پخوا دي بوډاګانو زنانو به قسم په خدای د جومات دیوال ښکلو موږ لیدلي دي په دې سترګو باندې زنانو په لاره تې جومات دیوال به یې ښکل که موږ به ول اواز ورکړه ترورې دا ګناه ده مه ښکلوه دیوالونه مه ښکلوه د هغې په زړه کې د دې جومات مینه وه
ما اورېدلي د مشرانو نه چې جومات ته به پخوا بجلی نه وي د شب دا ډیوې به خلکو بلولی شړشم او د تیلو ډیوې به بلېدې په جوماتونو کې هندوانو به زموږ جوماتونو ته د تیل راوړل زموږ د جومات احترام به یې کوو هندوانو به ډیوې د تیل راوړل او په دې لاره چې به په ودونو کې کله هم ډول غږېده دا جنجونو کې به ډولو د جومات خواله چې به راورسېد ډول به یې بند کړ د جومات خوا خو پرېږده چې د زیارت خواله به راورسېد د شهید نو ډول به یې بند کړ او زمونږ کور له چې به راورسېدل نو ډول به یې بند کړ مولوي صاحب کور دی د احترام په خلکو کې هغه احترام د خلکو اړونه نه اوس اوته خفه کېږي ما اوس مدرسه هلکه مدرسه کې څه ښودلی کېږي د خدای قرآن پکې ښودلی کېږي مدرسه کې د پیغمبر دین او د حضور پاک احادیث ښودلی کېږي نو چې ستا د خدای سره مینې د خدای قرآن او د پیغمبر دین سره به دې مینه وي او چې ته مدرسې پسې لګیا ګډې وډې وې ته جومات پسې لګیا ګډې وډې وې ته مولا پسې لګیا ګډې وډې وې قسم درته خورم په دې جومات کې چې ته په دې مینه کې دروغجن یې عالم څه کوي عالم دا بچی چې دا نن دا څومره ماشومان فارغ شوي دي رښتیا وایه که نه دا د دې قاري صاحب ایوب قاري صاحب برکت دی نور به څه کوئ تاسو ستا بچي ته د خدای قرآن وښودلی شو نن دغه بچي د څومره ګڼو شمېرو کورنو ته د خدای د قرآن رڼا لاړه نن تاسو چې دومره خوشحاله یې او په ګڼ تعداد کې راغلی یې دلته ناست یې په څه مینه راغلی یې خو د قرآن په مینه راغلی یې د مارونو د الله د کتاب سره مینه کوئ محبت کوئ د قاریانو حافظانو سره مینه محبت کوئ د عالمانو سره د زړه نه مینه محبت کوئ نیت دا کوئ چې دا ملا صاحب خو ما ته د خدای دین ښیي ما ته عقیده ښیي ما ته عمل ښیي ما ته د پیغمبر مبارک اخلاق ښیي زما بچو ته علم ښیي زما بچو ته دین ښیي زما بچو ته قرآن ښیي د الله سره دا مینه شوه نو خبره مې وروڼو دې پورې کوله چې هغه زبیدې وي ما ته الله ووي چې زبیدې چې بانګې وي نو ستا لوپټه په سر نه وه نو نوړی دې خولې نه کوزه کړه لوپټه دې په سر برابر کا زما د نوم دغه احترام او قدر دې کړی دې په هغې مې وبخلی او زه جنت